پاکستان له افغانستان سره پر ډېورنډ فرضي کرښه د 2019 میلادي کال په نیمایي کې د اغزن تار لګول پیل کړل چې اوس د یادې فرضي کرښې پر نږدې ټولو برخو سیمه او کټاره لګول شوې ده. دغه چارې د کرښې دواړو غاړو ته مشت پښتانه سره ویشلي او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ پر وړاندې ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي چې ان د کونړ ولایت په یوه برخه کې یوه کورنۍ په دوو برخو ویشلې چې د کورنۍ ځینې غړي د تار یوې غاړې او ځینې د تار بلې غاړې ته پراته شوي دي. که څه هم افغان ولس، افغان پولساتو ځواکونو او یو شمېر افغان چارواکو پر ډېورنډ فرضي کرښه د پاکستاني ځواکونو له لوري د سیم لګول غندلې او مخالفت یې کړی، خو پاکستاني چارواکي بیا د خپل دې کار ننګه کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدام یې بولي. اما افغان چارواکي بیا دا هم وایي چې پاکستان خپله خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. پاکستان وایي د ډیرو قربانیو په بدل کې دغه تار لګول او هیڅوک نه پرېږدي چې لرې یې کړي. د کرښې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونو پر دې لار آزاد تګ راتګ کړی، خو وروستیو کلونو کې پاکستان پر کرښې د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزا اجباري کړه او پر کرښه د کټارۍ او اغزن سیم لګولو ته دوام ورکړ. دې چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې کرښې سره ویشلي له امله یې څو برابره ستونزې ګالي او ترڅنګ یې پر دغه کرښه د پرتو افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ څو ځله وسلوالې نښتې هم رامنځته شوي چې ډیری وخت پکې د دواړو لوریو د امنیتي سرتیرو سربیره ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله وخت ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرته کرښه 2670 کیلومتره اوږدوالی لري او د ډېورنډ تړون د 1893 زیږدیز کال کې یعنی له نن نه 128 کاله مخکې د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. قدرمن اوردونکو، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نکاس په خبر او نظر خپرونه کې نن ورځ بحث په همدې موضوع د زمان الله زړور مو د بحث لپاره سره دوه قدرمن مېلمانه دي، د نظامی چارو شنونکی محترم نور رحمان نور او همدارنګه د پانتون استاد عبدالحکیم مشفق چې د به هم څو شیبو کې سټوډیو ته ورسیږي. تاسو ته خیر غلاس وایم. نور صاحب، لومړی پوښتنه تاسو نه کوو، د پاکستان لپاره دغه اغزن تار څومره مهم دی او بارزښت دی او په ضمن کې بیا د افغانستان لپاره په جغرافیوي لحاظ او په نظامي لحاظ څومره په تاوان کې دی یا هم د دوی په زیان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زړور صاحب، تر ټولو د مخه تاسو ته، ستاسو تخنیکي ټیم ته او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. علیکم السلام. مخکې له دې نه زړور صاحب چې تاسو سوال ته راشم یو د تاریخ ته زغلنده کتنه وکړو. مهرباني. دا د پاکستان جوړېدل چې څه برخه د افغانستان د خاورې نه او څه د هند د خاورې نه او په نامه د پاکستان چې یو هیواد جوړو، دا انګریزانو په دې کې یو غټ مطلب دا و چې دا به په آینده کې د افغانستان او د هند لپاره یو سرخوږی او چې نن هماغه ثابته هم شوه چې د انګریزانو پلانونه ټول د پاکستان په واسطه باندې په دغه سیمه کې تطبیقیږي او د هغوی نه دستور اخلي او د مغه دستوراتو په اساس باندې روان دي. د 2 کالو یا 3 کالو په شاوخوا کې چې پاکستان جوړ شوی دی او دغه فرضي کرښه چې په هغه وخت کې لکه تاسو چې په مخ کې خپل خبرو کې دی ویلې د عبدالرحمن خان او د برتانوي هند په هغه وخت کې چې انګریزان دلته پراته ول او دا کرښه یې په افغانانو باندې په جبر او باندې ومنله چې دا فرضي کرښه وي. اما نن هماغه کرښه د امریکا په زور او په طاقت، هماغه کرښه د امریکا او د امریکا د متحدینو لخوا نه هماغه د پاکستان د یو سرحد په اساس باندې پیژني اوي. دا که د نن کوم اغزن تار چې تر جونه پورې بداویل بشپړیږي، د دې لپاره 500 میلیونه ډالر امریکای ورته کومک وکړي چې موږ غواړو چې دغه پاکستان ولې چې موږ غواړو دغه ترهګر لدی خوانه تیریږي افغانستان ته او د افغانستان نه راوړي پاکستان ته. لدی لپاره باید موږ کټارۍ ولګول، تسمې خاردار تیر کو ترڅو د دوی مخه ونیسو. اما په دغه حساب کې نه و چې دا به د ترهګرو مخه نیسي، بلکې د ترهګرو مرکزونه خو د دوی په خاوره کې دي. هلته تعلیم او تجهیز او تمویل دی هغوی هلته کېږي، تعلیم او تربیه کېږي، بار هغې نه افغانستان ته رالیږل کېږي، نه چې د یوازې افغانستان ته رالیږل کېږي، هند ته لیږل کېږي، سومالي پورې پاکستان دریځم همدغه وړاندې کوي. دوی وایي چې د ترهګرو یا د ځینو وسلوالو چې دوی ته تاوان پېښوي د هغوی د مخنیوي لپاره چې دوی پاکستان ته روانه وړي، خصوصا ځانګړې توګه باندې افغانستان ښیي، همدې لپاره دغه تار لګولی. یعنې په دې معنی چې دغه تار د سرحد د معلومېدو یا د پولې د معلومېدو لپاره لګول شوی نه چې د ترهګرو د اورېدو د مخنیوي. دا خو بالکل دا خو واضحه ده. مخکې درته ویلې چې امریکا او د امریکا متحدین ټول په همدې کې دي چې دا همدغه سرحد ده. زه ته زړور صاحب دا درته یادونه کوم چې ویزا په یو ملک چې کېږي خو د سرحد نه چا وړې
نو دلته خپل پاسپورت ورته ښکاره کوي وایي چې هغه ملک خپل ملک ویزه ګوري چې یاره دا ویزه یې لګولې ده راځي په سهولت باندې ننوځي هغې ملک ته. اما چې د هغه په تورخم کې راته ګېډ لګولی دی چې په هغه وخت کې شاه محمود میاخیل دلته والي و ولاړم دی په خپله باندې مالته تورخم ته لاړ او هماغه دروازه یې ولیکل پاکستان ګیټ. یعنې دا په دغه معنا ده چې دا ګوره زموږ تاسو فرضي کرښه نه ده، دا زموږ رسمي کرښه ده زموږ تاسو. دلته زموږ واکدارانو چې زموږ حکومت چارواکي دي پاکستان او امریکې دا یو ګډه پروژه ده. دوی غواړي چې دا په یو شکل د اشکالو باندې دا سرحد په دې افغانانو باندې ومني. دا که نن مني او که دا اوږدمهاله وخت کې مني پې باندې دا یو پروژه ده، دا درې اړخیزه پروژه ده چې په دې کې د افغانستان حکومت هم په دې باندې ښه خبر ده. دا چې د عوامو د پاره په سترګو کې خاورې اچوي، عوام فریبي کوي او خلک غولوي چې مثال اغزن تار په ټولو ځایونو کې اوچته معلومیږي، د میډیا د لارې نه ټول معلوم شو. هغه په دې کې د افغانستان لوی درستیز په هغه وخت کې چې او د امریکې لوی درستیز د پاکستان لوی درستیز څو ځلې په دې باندې ناستي، په دې باندې ناسته کړې ده. دا چې عوامو ته هغه رښتیا نه وایي، دوی دا خو د دوی منافقت ده چې باید د افغانستان حکومت ورته ویلی و چې دغه اغزن تار چې دلته تاسو تیروي، دا کټارۍ چې تاسو 3 متره کټارۍ په دې سرحد کې تیروي، آیا دا د افغانستان حکومت نه اجازه اخیستې؟ دا د افغانستان د حکومت نه اجازه اخیستې؟ وخت چې نه ده اخیستې ولې عکس العمل ونه ښوده؟ دا عکس العمل په دغه حساب کې نه دی ډېورنډ صاحب چې دوی په یو دوه اعلامیې یو اعلامیه باندې هغه کې چې موږ دا غندو، دا د غندلو معامله نه ده. دا معامله په دې باندې دی چې باید عکس العمل یې ښودلی وی. دا اغزن تار باید ټول شوی وی. عکس العمل خو لا ونه ښودل شو، یعنی نږدې دی چې بشپړ شي دغه تار، اما یوازې غندنه کیږي یا مخالفت کیږي. دلته اوس ګوره، دلته اوس واضحه شو چې په دې پروژه کې د افغانستان حکومت دغه اوسني چارواکي ټول شامل دي. دوی به ولس ته حساب ورکوي. دا خو د خلکو د عوام فریبۍ په خاطر، دا خو چې کوم وخت کې دوی انتخابات کېږي د کمپاینونو په خاطر باندې چې موږ به وغواړو چې پاکستان سره د دې حساب وکړو چې دا ولې اغزن تار تیر کړی دی او هغوی غواړي. بل د اغزن تار نه ډېره ډېوره صاحب ډېره مهمه خبره دا دی چې روزمره په د افغانستان خلک د کونړ کې په ګوشته کې په لالپورو کې په راکټونو باندې ویشتل کېږي. ګوره د افغانستان حکومت خاص یوه اعلامیه خپره کړې ده چې موږ دا غندو. دا خو د غندلو خبره نه ده. دلته د افغانستان خلک پکې مالی ځاني تاوانونه ګوري، دلته افغانستان خلک پکې خساره من کیږي، دلته پکې وژل کیږي، اما دلته داسې یو جواب ګویا حکومت نشته. دلته د افغانستان د خلکو داسې یو حکومت نشته چې هغه د پاکستان د حساب. ډېره مننه. بهتره ګرځو بحث سره ګرځو. استاد محترم تاسو ته راځو. اوس تر کومه پورې دغه کرښې ته فرضي کرښه ویلی شو؟ ځکه په خبرونو کې یا په نورو متنونو کې اوس هم دغه کرښه د فرضي کرښې په نوم باندې ویل کېږي چې افغانستان تر اوسه پورې په رسمیت نه ده پېژندلې. اما رسمیت تر کومه پورې وي؟ اغزن تار نږدې دی چې بشپړ شي. نوررحمان نور صاحب اشاره وکړه چې کله چې موږ پاکستان ته وړو یا افغان اتباع وړي په تورخم کې ورڅخه ویزا یا پاسپورت غوښتل کېږي. تر کومه پورې اوس هم فرضي کرښه ورته ویلی شو که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لور صاحب تاسو ته، محترم استاد ته او د نیکاس تلویزیون ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زړور صاحب استاد په سرحد باندې بحث وکړو. دا سرحد یا په سرحد باندې لانجه او مشکل دا د افغانستان د ډیرو عمده او اساسي مشکلاتو له جملې نه یو مشکل دی. تاسو ګورئ چې افغانستان له 240 کلونو راهیسې نه بلکې له د ډېر وړاندې نه، د امیر عبدالرحمن خان له وختونو نه، د حبیب الله خان له وختونو نه، د امان الله خان له وخت نه او تر نادرشاه او ظاهر خان او داود خان او بیا ورپسې د کمونستانو دوره او بیا د اوسنۍ دوره، دا سرحد چې دی لا ینحله مسله ده او تر اوسه پورې لا پاتې ده. دا یو. دویم دا چې د افغانستان قضایا او مشکلات چې موږ په داخل کې لرو، نو د دې سرحد د حلولو لپاره به اوزګار نشي. ته ګورې ډېرې لویې قضایاوې چې موږ یې لرو په افغانستان کې، داخلي بې اتفاقي ده، عدم توافق د نظر دی، حتی هغه شی چې موږ ورته د اوبو غوندې ضرورت لرو، سوله ده، په هغې کې موږ توافق نظر نه لرو. نو تاسو ګورئ روزانه مرګ ژوبلې وګورئ، روزانه انفجارونه وګورئ، تاسو لږې وګورئ، انتخابات وګورئ چې د انتخاباتو نه یو ریشخند او پسخند جوړ شوی دی. همدغسې تاسو وګورئ دې ښار کې د جلال آباد کې تاسو اوس زه راتلمه امید لرم چې په سوونو خلک د سړک په غاړه ناست دي او ټول دا پوډر څکي.
حتی په مابس کې زمونږ داخل په بندیان په پوډرو باندې اخته شو چې لوی لوی دیوالونه دي، عسکر پې ولاړ دي، ټانکونه ولاړ دي، هلته مواد مخدر رسیږي. که زمونږ د هیواد امدا حالت وي، زمونږ د سیاسونو امدا حالت وي، تاسو ګورئ د افغانستان د قضیې لپاره اساسي حل چې هغه د امریکا توافقنامه د طالبانو سره او بیا په دوحه کې د دواړو طرفینو تر منځ د مذاکراتو میز ته کېناستل دي او هغه ناکامیدل دي. وګورئ توقیف کې اوسه پورې توقف دي دا مذاکرات. نو چې دومره ناخوالې په یو مملکت کې پرتې وي زړور صاحب، نو ته به بیا د دې قضیې لپاره چې هغه سرحد دی، هغه ډېورنډ دی، د دې سرحد د حلولو لپاره بیا ته څه اقدام وکړې؟ ما او تا خو په کور کې په جګړه اخته یو، ما او تا خو په خپل په کور کې د ځان لپاره د مړېدو لپاره یو قب ډوډۍ نه لرو. باید څه وکړي استاد محترم؟ وګورئ د دې لومړنی حل دا دی چې ما او تا په هیواد کې د یو مشترک او قوي حکومت د رامنځته کولو عزم او اراده وکړو. په افغانستان کې د جنگ د ودرېدلو لپاره ما او تا تصمیم ونیسو. که چېرته ما او تا په افغانستان کې د خپل هیواد او د خپلو وګړو لپاره د ژوند صحیح شرایط برابر کړه، دا ملت به زما او ستا ملاتړ کوي او دا فرضي کرښه به بیا موږ دلته به نه یي، بیا به دا کرښه هغه ځای کې چې زموږ کوم ځای کې سرحد دی. نو چې زما او ستا دا حالت وي، دوه ورونه په خپل کور کې په جګړه اخته وي، خپله شیشه ماتوي، خپل دروازه ماتوي، خپله کوټه ورانوي، خپل چت ورانوي، نو ته به بیا څنګه اوزګار شې ته یو بیروني کس سره د خپل کور په اړه باندې خبرې وکړي؟ اوس تاسو وګورئ چې په افغانستان کې خو ډېر بد حالت روان دی. نو امکان دی ولري چې دغه حالت چې په موږ باندې د 40 کلونه را په دې خوا یا د 20 کلونه را په دې خوا باندې مسلط دی، کېدای شي یو وجه همدا وي چې موږ دغه سرحد نه منو. اگر چې دا نور صاحب خبرې وکړي، ځینې توافقات پټ شوي دي، په کم جرأت باندې هغوی راځي په دې لاین باندې هغه تېروي. ولې څوک عکس العمل نه ښیي؟ تیر شو محترم، اوس هم دومره چانس شته دی چې افغان لوري د دې دعوا وکړي چې دغه کرښه به ترلاسه کوي یا هماغه پولې او سرحدونه چې دوی ټاکلي دي، مثلا لکه دا ټک دې ته به دوی ورسېږي، څوک به ترلاسه به یې کړي، څوک به یې وکړي؟ افغان لوري کمه دی. د افغانستان حکومت د افغانستان حکومت په خپل منځ کې د سیاسیونو ترمنځ په جګړه اخته دی. یعنې باید تینه تیر شي د هغې نه، د دې تېرېدل دا نه د جمهور صلاحیت دی، کېدای شي توافقات به شوي. ولې چې دوی په بېغمه زړه باندې د چترال نه سیمې خاردار شروع کوي او تر کوټې پورې رسوي، نو په دومره څو کلونو کې ولې دې په خلاف باندې مظاهره ونه شوه؟ استاد محترم، تحلیل هم دغه دی چې په همدغه نوم باندې د اټک په نوم باندې یا د ډیورنډ فرضي کرښې په نوم باندې افغان ولس یا ځواکونه دوی ډېر لوړ قیمت غوڅوي د سر بدله باندې، یعنې همدغه قیمتونه دوی همداره غوڅ کړي او کنه ترې تیر شي. وګوره دا سرحد چې دی دا موږ ورته فرضي کرښه وایو، خو بیرونیان ورته ما په خپله د امریکې له هغه نه اورېدلي چې دا زموږ پالیسي، دا سرحد موږ په رسمیت پیژنو، دا سرحد دی د افغانستان ترمنځ، د افغانستان او پاکستان ترمنځ. خو دا نه د هغې خلکو صلاحیت دی، دا نه د رئیس جمهور صلاحیت دی، دا نه د ملي امنیت د رئیس صلاحیت دی، دا نه د پارلمان صلاحیت دی، بلکې دا د ټول ملت صلاحیت دی. ډیره مننه. بېرته راګرځو استاد محترم. استاد اشاره وکړه نور صاحب چې دا د ملت صلاحیت دی، هغې غاړې د کرښې پښتانه مشت دي، تقریبا تر ډېره پورې دې غاړې پښتانه دي. څه فکر کوئ دا غځي خلک چې کوم هغلته ملت ورته ویلی شي یا عام اوسېدونکي هغه به دې ته راضي شي چې د افغانستان لوري سره یا د افغانستان حکومت سره یو ځای شي، که چېرته ریفرنډم وشي یا ټولپوښتنه وشي، رایه به دې ته ورکړي چې د افغانستان سره دغه دوی خواوې ورسره یو ځای شي؟ ځکه سهولتونو ته هم خلک ګوري، هلته ممکن ډېر سهولتونه دوی ته موجود وي. ډېره مننه راور صاحب. دا 128 کاله کېږي چې دا کرښه تېره شوې ده. 128 کلونه کم کلونه نه دي. هر حکومت چې راغلی، اوس موږ د ډاکټر اشرف غني حکومت نه ښیو، هر حکومت چې راغلی ټول فاسد فاجر او د دې پښتنې نه عوامو ته یې فریب ورکړی، عوامو ته دا ویلي دي دا زموږ وطن دی او موږ به بلته اټکه پورې موږ به بلته واکداري باید وکړو او راځئ چې سره راټول شو. د خپلو شومو اعمالو په خاطر باندې یو هم رښتیا نه ده ویلې ورته، یو رښتیا ورته ویلې نه ده، تر څو پورې چې موږ دغه مشکل چې دی دا اوس فعلا لکه تا چې مخکې په خپلو خبرو کې وویلې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزمره د دې قرباني کېږي.
ځکه هلته پاکستان هغه یو منظمه حکومت دی، هلته پالیسي لري هغه، او هغه غواړي چې په افغانستان کې دغسې حکومت اوسي او ضعیفه حکومت اوسي چې هغه سبا ته د دغه ډېورنډ لاین موږ نه پوښتنه ونه شي کړلی. اما دلته چې کوم وخت راغی دغه اوس وختونو کې چې دغه اوس موږ تاسو یې ګورو او دا اوس را روان دي، دغه د جون میاشت کې به دغه پروژه مکمله سرته رسیږي، نو په دغه کې حکومت بالکل دخیل ده، پټ توافقات یې کړي دي که په ښکاره توافقات دي، دا خو پټ خو په دې معنا دی چې ما او تا پې باندې خبر اوسېږو، هم خو پې خبر نه، دا اوس خو ټول خلک یې ګوري که نه چې دغه کرښه په د جون په میاشت کې دغه ټول سیمې خاردار سرته رسیږي، تکمیلیږي. د افغانستان حکومت که نور هېڅ نه شي کولی، ملګرو ملتونو ته خو شکایت کولی شو، هلته خو دغه دوسیه وړاندې کولی شوله چې پاکستان پر موږ باندې دغومره ظلم کوي. زه درته یو مثال وایم، هند او پاکستان د وچکالي چې کوم وخت راغله نو ورېځې حرکت وکړو د هند نه پاکستان په طرف باندې، هند خپل تیاری پورته کړلې او په هغې باندې مالګه وشیندل او باران یې وکړو. پاکستان همدغه خبره هند ملګرو ملتونو ته وویله، امنیت شورا ته ویې وړه چې ورېځ زموږ په استقامت حرکت کړی، اما دوی پې باندې خپل تیاری پورته کړلې او هلته پې باندې مالګه ور وشیندل او هلته باران وشو او پرې نه ښودله چې زموږ په طرف باندې راشي. ګوره چې هغوی د ورېځې پوښتنه کولی شي، موږ د خپل سرحد پوښتنه نشو کولی. دلته مزدوره حکومتونه امریکایان کېنوي. زه درته بله خبره کوم، دا اوس راکټونه په شلتان باندې ولي، په مروره باندې ولي، په لالپوره باندې ولي، په ګوشته باندې ولي، ولې د ډاکټر شهید نجیب الله په وخت کې دا نشو ویشتی؟ ولې نشو ویشتلی؟ ځکه که ده په راکټ ویشته ما په لونا ویشته، ده که په راکټ ویشته ما په سکاټ ویشته. اما د مجاهدینو د راتګ سره په دا توره ورځ چې دوی راوستله په دې افغانستان باندې ټول شانې کباړ کړ، ټول یې خرڅ کړه په پاکستان باندې. پاکستان نن په دې باندې پوه ده چې دوی یو کلشنکوف لري، که مډز به وکړي وای به یې ونه کړي. دلته په ارګ کې، په امنیت په شورا کې، په وزیرانو کې هغوی خپل نفر لري، هغوی په دې خبر باندې مکمل پوهېږي چې د افغانستان حکومت په دغه شرایطو کې یو کار هم په موږ باندې نشي کولی. نو په دغه وخت کې ګوره په ګوشته کې 45 کیلومتره مخکې راغلل، 45 انرګي کې زه هلته تللی یم، ما لیدلی ده 45 کیلومتره مخکې راغلي، د کوسلۍ په سر باندې په ګوشته کې 15 کیلومتره مخکې راغلي دي. که اغزن تار ونه لګول شي، تاسو خبره هم کوئ چې دوی مخکې راځي، که چېرته اغزن تار ونه لګول شي ویره د دې بیا هم نشته چې نور مخکې لا شو. که اغزن تار ولګول شو هغه تقریبا تر ډېره پورې یو سرحد خو به معلوم شي چې تر دغه حده پورې بیا خو به هغه سر نشي جوړولی. دغه سرحد خو موږ نه غوښته چې داسې معلوم شي، موږ خو دا اواز پورته کړی دی چې زموږ سرحد په اټک کې دی. دا سرحد چې دی موږ سره معلومي، دا سرحد خو زما نه دی که نه، دا خو به ما باندې جبري تحمیلي. تر دې وروسته وس کېږي چې یا د اغزن تار ایسته شي یا هم په رسمیت دې ونه پېژندل شي او تر اخره د فرضي کرښه ورته ووایي یا دې بېرته لاسته راوړي افغان لوري. یاره زړور صاحب، زه چې کوم حالات ګورم او دا اوس فعلا چې روان دي او د استاد هم پې باندې یو تبصره وکړله چې دا کومه بې اتفاقي چې دا د دوی په خپل سر مشران چې دا ځان ته سیاسیون وایي، دوی چې دا کوم بې اتفاقیګانې لري په خپل منځونو کې، هېڅ داسې شواهد او مدارک زه نه ګورم چې دا به د یو وخت کې دوی قادر په دې شي چې دا اغزن تار ټول کړي او ورته ووایي چې دا اغزن تار زما نه سرحد ده او نه دا سرحد باندې پېژنم، یو قوم دی پارچه کړی ده، یو ورور د دې خواته ایثار کړی دی، یو ورور د هغې خواته ایثار کړی دی، نو د دې په خاطر باندې زموږ بیات مشکلات دي. بل تا یو په دې خبرو کې ډېره ښایسته خبره دا وکړله چې ټول پوښتنه مو شي ترېنه. اوس هغه سهولتونه واقعا هم چې هغه سهولتونه چې اوس فعلا دپاره هغه منطقې چې پاکستان کنټرولوي او د هغې تر هغه لاندې دي، تر کنټرول لاندې دي، هلته ډېر زیات سهولتونه دي. زه یې درته مثال وایم، په ګوشته کې چې د افغانستان حکومت تر لاس لاندې دي، په دغه ځای کې حتی پاکستاني شناخت کارتونه ورکول کېدل، حتی دوی تشویقول چې موږ تاسو لپاره دلته مکتبونه جوړو، تاسو ته شفاخانې جوړو، کلینیکونه درته جوړو، سړک درته جوړو، حتی دا خلک دې ته تشویقول چې تاسو باید پاکستاني شناخت کارت واخلئ او موږ سره یو ځای شئ، حتی په دغه ګوشته کې. نو د دې په خاطر باندې زه داسې چې دغه شواهد ګورم او دغه د دوی کړنې ګورم د دې حکومت، یاره زه په دې باندې پوره یقیني یم چې د دوی په وس کې یو کار هم نه کېږي چې دا اغزن تار. ډېره مننه، بېرته راګرځوم دې بحث ته بېرته راګرځو، یو څو اورېدونکي راخلو چې هغوی کومې پوښتنې یا که کوم نظر لري هغوی سره غږېږو. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. نوم مو څه دی، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ شیرزاد خبرې کوم، جلال آباد ښار نه. شیرزاد جلال آباد ښار نه، مهرباني. سلامونه او نیکې هیلې تا ته او دواړو مېلمنو ته. علیکم السلام. او روچانه خبر خو داسې چل نه چې اول ته ډېورنډ په هکله دی، موږ مثال خپل حکومت هم داسې خاموشه دی، بیا مثال موږ حکومت خو ډېر مثال دی اوس خاموشه دی، بیخي نه یو مظاهره نه یو غوږ مثال چې دا
هغه کې راکټونه دی قانون رسولي مثال کونړ باندې کوشته باندې دي چې خاموشه دي او بل مثال طالبان هم چې د خبره کې چې موږ مثال د افغانستان د امریکایان مثال په زور وباسو یا په دې هم وباسو خو دا هم چې دا خاور نشي دام ته تا خاور د کلي په مقابل کې هم څه سلامونو خسته کافر ته نو پاس دلته چې دا نږدې چې دا کړنه دا سره ختمي چې دوه په اړه خو دا نظر کې څه ګوګه دوه په دې اړه به چې نور ملکوت مثال دا چې مثال کله نو زمونږ په زور ودی ساخت په باره کې حدود به خېری هیڅ هم نه مثال دا لکه دوه ملک چې نه خالص لکه بل ملک نه چې راغلي ډیر مننه شهزاد صاحب تاسو نظر موږ واخصو ملمنو سره شریکو بل اردن کې راخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ خیر خیر وسیمن نو مو څه د کوم ځای مړ کني ولي محمد ولی کوچه خبره کو غنال فامیلینا محمد ولی کوچه مهرباني وکړئ سرور جان ما خو دا ډېورنډ کرښه باندې د افغان سمخار ترکړه د باید چې د بل ورځ مخکې شپه چې تقریبا 50 نه زیات راکټي بریدونه کوي وو زمونږ حکومت یې خبرګون نو خو د نیت جواب ورکړي خو کړنی بعد په ځاره براد خپل حکومت ته مداوره د فکرې باید چې زه خو ولې باید دوی سرپاتونه کې باید دوی خپل زور معلوم کې باید سره ویډه زیرو دي قرار اړول دي بس تکي نه دي ډیر مننه محمد ولی ورور تاسو نظر موږ واخصو ملمنو سره شریکو بل اودون کې راخلو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام نو مو کوم ځای مړ کني ولې جمعه خان همدرد د لغمان د شان ولسوالینا جمعه خان همدرد مهرباني وکړئ قربان شمه واسه تاسو د درانه ملمنو ته سلام وایم ډیر ښه موضوع تاسو جوړ کړی دا ورو بس چې دا کوم چې دا فرضي کرښه زمونږ افغانستان دا مخکې وړاندې راځي په سره ډېر شرم خبره ده ډېر تعصب خبره ده چې موږ دلته داخلي بانک اخته او دلته به ولسونه د کوشش وکړي ولسونه به غیر دوی ولس به خیر لکه دولت داخلي بانک اخته دولت به ملامت نه کو او بل دغه کوم دغه نشم درو کې چې دغه چچنیا جنګیالي دا اوزبک جنګیالي دلته راغلي دغه لنګار سره چې دولت پښتنه نه کوي نه کوم میډیا ته وایي نه دا څه لپاره دی نازي چې دینه کوم ولسوال نه کوم دی والي چې میډیا ته وایي دغه داګم درکه دغه داګم درکه چې والا پراته دغه لنګار تقریبا 1900 کورنۍ دغه جنګیالي راغلي دي ما خپل پښتون ګولې ول دي اقدام نه کوي په باندې ډیره مننه تاسو نظر موږ واخستو په دې اړه به ملمانم خبرې وکړو تاسو دا ورستۍ خبره خو دې وکړي چې اړوندو چارواکو اوریدلې وي او غوي په باندې هر ډول اقدام چې کوي بل اردن کې راخلو السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام زه مسلم خبرې کوم مرسیب چې کوم خبرې وکړې ډیر د حق خبرې وکړې ما خپل په هغه وخت کې ګوسلې انارګي کې په ولاج په شلخو ماشينوم داس غلولي په شلخو دروالو ماشين د کرزي سي افسر وختو او د سرحدي لوا کومندان جزیرو او دا خلک مونږ په شلخو ماشين غلولي خو نن چې زموږ حکومت هر څه وسایل لري غلطي جوړ شوی دی کني دا نور څه زمون په هغه وخت د انارګي څوک دا ګوسلې پاتې مې د سي دا شاکور په دې ټولو غرونو باندې خپل ګرځېدل زمون د 3000 افغانۍ په هغه ټیم کې راکول سمینه او زمون د ایوب خان دی الله وبخي په خاني افسرو او د شپږم نیو کومندان مشو په شهادت په رات کې ورسید چې هغه زمونږ رئیس ارکانو په والله چې د سپنر سره داخليده خو نن په دې دغه کې ټول د خلک دي چې بچي په خلونه دي ګونجان دي او دا شي ډاکټر نجیب الله هغه وسله چې موږ سره وې دا څه پنجابیان دا خو بل پاټه کوراړول تاسو خپل په سره په صحنه کې مسلم ورور تاسو ته یعنی امر نه کیږي کنه د لوړ پور له خوانه کې مستوزي ته جوړیږي په هغه وخت موږ په شلخو باندې منډوالي په شلخو اصل باندې خو چې نن د حالات ولې د ما خپل ما د هر څه پرې خو ده لکه په شلخو اصل باندې په کې منه کې څنګه مرسي بزما او ریزنې موږ با شخصي دغه کې بیا سخت معاملې ته دغه شو په دې ټول ځین کې پاتې منه لکه دغه شوی ما شاکوت څو کومند دغه شوم دا پنجابیان موږ په شلخو ماشين زغلولي خو نن چې زموږ حکومت وسایل لري او د دونه په اخر هغه جوړ شو چې په خو باندې کني ناس نه پر چې ما سره خپل مرګري دا دوه باندې لمنډه خو موږ بل ځل کله ستوري ډیر مننه نور سپ تاسو خبرې ما اوردلې او په دې به اضافي بحث وکړي زه خپل بحث ته خبرونه زیاته ده او وخت را سره کم ده استاد محترم تاسو سره د شیرزاد په بخنه سره د خار نړۍ کې جلال آباد خار نه د ویل چې حکومت ډیر خاموشه ده په اوس وخت کې او ولسمه کو چې ولسم خاموشه ده په دویم قدم کې د طالبان
هیڅ غبرګون به باندې نه کوي. په داسې حال کې چې دوی د اشغال کلمه یا کرویان بهرني ځواکونو پر وړاندې باندې جګړه اعلان کړې ده او همدغه لوی لامل بولي. اما دام د دوی که دوی وایي چې افغانستان د دوی خاوره ده، ولې د دغه ډیورنډ فرضي کرښې په اړه باندې دوی کوم نه اعلامیه خپروي، نه کوم غبرګون ښیي او داسې ګونګ حالت کې پراته دي؟ تاسو ګورئ زړور صاحب چې افغان حکومت چې د سرحد په وړاندې عکس العمل نه ښیي، د دې ځینې خپل وجوهات دي. یو وجه دا کېدای شي چې امکان دی ولري چې د امریکا سره چې د افغانستان کوم ستراتیژیک تړون امضا شوی، شاید د هغې ستراتیژیک تړون په کوم بند کې د دې ذکر شوی اوسي. یو وجه دا کېږي په امنیتي تړون کې 26 مادې د پغې کې یوه ماده دا هم ده چې دوی کله چې بهرنی اړخ په افغانستان باندې کوم ظلم یا تیری کوي، په سلا باندې دوی د دفع په حالت کې دوی ورسره همکار دي. نو کومه دی ستراتیژیک تړون د دې لپاره خلک کوي چې هغه د بیروني حملو نه خلک وساتي، او دا ستراتیژیک امنیتي تړون دی. نو په دې اړه باندې بیا ولې ناټو یا پراس کې امریکا چې دا عکس العمل نه ښیي؟ یو وجه دا کېدای شي. دویمه وجه دا ده چې د سرحد په سر باندې حکومت د پاکستان د حکومت سره توافق ته رسېدلی او دا خبره په د دې په یوه چې دا علني کي همداسې سري پرېښې ده. دوی راځو طالبانو ته. د طالبان ځکه عکس العمل نه ښیي چې طالبان په خپله د افغانستان د حکومت په خلاف جنګي. هغوی خو یو نوع همکاري ده له هغوی سره چې ورسره کېږي، خو په تعصب سره چې دلته حکومت ته صدمه نه رسېږي، بلکې دا راکټونه چې راځي دا د افغانستان په عوامو باندې لګي. نو طالبان په دې وجه چوپ دي چې هغوی مشن دا دی چې دا حکومت ته سقوط کی او په عوض باندې د افغانستان سیاسي چارې په خپل لاس کې واخلي. نو دا وی سیاست دا نه ایجابوي چې په دې وخت کې د دې په عوض چې یو د افغانستان د حکومت سره جنګيږي، بلکې د پاکستان له حکومت سره هم وجنګيږي. زه فکر کوم دا غوی د سیاست برخه به دا نه وي. وړاندې بحث کې د تاسو د ریفرنډم خبره وکړه. منګه د تاریخ په اوږدو کې کله چې امان الله خان قدرت ته رسیږي، د لیلن چې نوې په هغه کې د اکتوبر انقلاب کامیابی په روسیه کې د 19 میلیونه خلکو په وژلو باندې، نو امان الله خان ورسره چون انګریزانو د ټکولو د پلار سره چې کوم وعده کړی وي هغه سرته نه وی رسولي. امان الله خان د سردو غوښتل چې د خپل سیاست د انګریزانو نه راوړي او د روسانو سره کی. نو د لیلن نه دا غوښتنه وکړه چې دا پنځدې چې کومه ده دا زما خاوره ده او بعد ما ته پرېښودل شي. التم ریفرنډم صورت ونیولو. افغانستان هغه وخت کې هم داسې کانډواله او لکه نن چې کانډواله دي. تاسو یو سل کال وړاندې یا یو سل 2 کال وړاندې د افغانستان حالات وګورئ او د نن سره مقایسه کړئ چې په هغې وخت کې به کوم حالت کې وو. نو هغه خلکو ریفرنډم وکړ او وویل چې موږ د روسیې سره خوشحاله موږ هلته پاتې کېږو. اوس که په دې سرحداتو باندې دلته ریفرنډم وشي، په خیبر ایجنسي کې وشي او یا په وزیرستان کې وشي او یا په مومندو ایجنسي کې وشي یا په چترال او په دیر کې وشي، نو بعید نه ده چې دا خلک ورته وایي چې موږ له تاسو سره پاتې کېږو، ځکه هلته مکتب شته، هلته سړک شته، هلته برق شته، هلته مکتب شته، هلته سهولتونه شته. نو بیا موږ سره په دې کانډواله افغانستان کې هغوی څه کوي؟ نو په دې وجه باندې هغه خلک له موږ سره خوښ نه شي. او خبر ته اشاره کوم که موږ د مجاهدینو یا د کمونستانو له وختونو نه راخلو بحث کوو، لکه نور صاحب چې ویلي د نجیب په وختو کې سرحد اصلا ونه د امین د قدرت د سقوط سره سرحدات چې وو د مجاهدینو په لاس کې وو. نو هلته بیا هغې نه وروسته کارمل راغی، د کارمل نه وروسته نجیب الله راغی. د نجیب الله په وخت کې سرحدات د جلال آباد په 1 کیلومترۍ کې وو یا د کونړ په 1 کیلومترۍ کې وو، د خوست په 1 کیلومترۍ کې وو. هلته سرحدات وونه بیخي چې نجیب باغوی ته جواب ورکړی وي، خو کس کې جواب ورکړی وي. موږ په دې هیله یو چې اوسنی حکومت هم د خپلو که نور هیڅ هم نه کوي پاکستان نه ولي، خو د دې خپلو خلکو نه خو د دفاع وکړي چې په ناړۍ کې او په غازي آباد کې او په اسمار کې او په ګوشته کې دوی وژل کېږي. نو د دوی نه خو د دفاع وکړي، کم از کم د مذاکراتو او د سیاسي یا ډیپلوماتیکو تعلقاتو په بنیاد او استناد د هغوی سره مذاکرات وکړي. آیا کومه ګناه ده چې زموږ د ګوشتي خلکو کړې ده چې په موږ باندې راکټ راولي؟ نو دغه شی هم نشته دی چې د ډیپلوماتیکي اړیکې په کار باندې واچول شي. نو په غواټه کې زړور صاحب زمونږ صدمه ټوله ملت ته ده، عوامو ته ده
او دا د دې غوښتونکي و چې حکومت په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي او خلک دغه ناخوالو نه خلاص. ډیره مننه. نور سپ تاسو راځو دغه د اوریدونکو درې واړه پوښتنې تاسو ته مطرح کوم. تقریبا د ټول نظرونو سره یو شو محمد ولي کوچ او فامیل نه دی چې حکومت د بریدونو باره کم چوپ پاتې شو دی اغزن تار. جمعه خان هم درد د لغمان اړیکې نیولې چې بهرني اړخ په ځای باندې پاتې لکه بهرني په موږ باندې کار کم ډول تیر یا ظلم کوي حکومت هغه ته یا وزګار نه دی یا پیغام کې نه دی او دوی خپل په داخلي مسایلو کې ښکیل دي. مسلم لګوشتي نه ودی ویل چې دوی خپیا وړي دي افغان ځواکونو ته سرحدي ځواکونو ته پولیسو ځواکونو ته اشاره و چې دوی خپیا وړي دي اما لوړ پوری چارواکي په اصطلاح د چې دی وی چې نزوانی ورسره کوي. مخکې لدینه چې د هغه تراشه ما د تادیس سوالونو ته چې ما هغه واوریدل د دې استاد په جواب کې ودوم راویم او بحث هم نو وګدو ما ورسره نو غواړم صاحبې او تلاړ شم هغه تلاړ شم د جنجال ته زه ما هغه وخت بيخي سرحد نه و 1 کیلومتر کې سرحد ولې پاکستان را مخکې کېده چې جمن جهاد مجاهدین مو سره ول پاکستان سره ولې نه را مخکې کېدل تانه نه جوړولې اوس د 500 کیلومتر زه درته وایم دغه نفر چې دا اوس مسلم په نام باندې خبرې کولې ویل چې رښتیا یو 500 کیلومتر په انارګي کې را مخکې شول اما هغه وخت خو 100 کیلومتر مخکې راتل شو دا تانه په دې هغه کې جوړول درته په دې سرخ دیوال کې جوړول درته جمن دوی مو سره ول. اما یو خبر دا چې طالبان په دغه وخت کې ولې یو عکس العمل نه خي طالبان چا پیدا کړی دي چا روزلي دي چا تمویل کړی دي کورونه چیرته دي د طالبانو کورونه ټول په پاکستان کې دي تمویليږي تجهیزيږي د ماغ لارنه نو هیڅ وخت کې نه غواړي چې د پاکستان سره په جنگون خلی دا خو بل په ګوشته ولي لالپور ولي جلال آباد خار ولي مغه عکس العمل نه خي ورته ځکه چې هغه ماغه جنه تمویليږي تجهیزيږي او راځي داخل د افغانستان کې ورولوجنه کوي. پاتې شو د حکومت ما خو خپل مخکنی خبرو کې هم دا ویلې چې حکومت پټي معاملې نه دي کړي دا ټول تخکاره دي دا چې موږ په خپل سترګې پټو موږ وایي چې موږ په خبر نه یو پټي معاملې نه دي دا ښکاره معاملې دي سیمه خاردار دي دغه خاطر پیژندلې ده ویزه درته درکې په ویزه کې په صلحو کسانو بیا به شول به عزت شول 12 زنانه په کې شهیدان شول چا یې پښتنه وکړله. تاسو ځان سره فکر وکړئ په یو حکومت کې چې دومره ضعیفواله وچیږي که په ویزه کې یا په یو بل عمل کې یو نفر نارینه یا خزینه لمې زلاړي شي تلته مظاهره وګوره 12 خزي پکې شهیدان شولې څومره پکې زخمیان شول چا دې پښتنه ونه کړه تورخم ته چورنه وز مردم ته مخکم ویلې په ملته گیټ د لیکل د تورخم گیټ نو زه چې د اټک داوا ورسره کوم نو دا گیټ به د دې جنلار شي په اټک کې ولګول شي خو دای هغه د حکومت د پاکستان دی وازنې خواسته دا دی چې یو ضعیفه مزدوره او د دوی لاس پوسه حکومت دلته وسیږي هیڅ وخت دا نه غواړي چې دسی یو قوي حکومت دلته وسی چې دغه ډیورنډ لاین پښتنه درانه وکي او یا د هغه پښتانه چې دا اوس تر فشار لاندې دي د پاکستانیانو تر حملو لاندې دي په جیلونو کې دي یا په مابسونو کې دي چې دا غوي پښتنه وکولای شي دوی به هر وخت کوشش کوي هر وخت دا کوشش کوي د تاریخ په وګړو کې مونږ ولیدل د تاریخ په وګړو کې ولیدل چې کوم وخت په هغه قبایلو باندې کوم فشار ټول راغله افغانستان ته دغه تمویلیدل دغه په پراتول دغه ځکه به خوراکي کو همدلته پوښا کوم ته کورونه ورکړي ورته نو دوی هغه تجربه په اساس باندې پويږي دلته به داسې حکومت وسیږي چې هغه د پاکستان سیاست دلته تمثيل کی او د پاکستان اوامرونو سرکشي ونی کی زه درته مثال وایم د طالبانو په وختونو کې چې دلته طالبانو حکومت ګوره یو برقي سامان هم دلته نه راته ما یو پاکستاني نه پښتنه وکړ چې غټ سړی پاکستان کې مال چې دا ولې تاسو د دې په ګمرکاتو کې وهي د طالبانو ول چلته برق نشته نو ولته څه ضرورت لري چې دوی برقي سامان داخل ته راوړي ګوره چې هغه دومره قابض په دې ملک باندې چې هغه دومره تاثیر لري په دې ملک باندې چې دوی نشي کولای چې د خارج نه ځان ته یو یخچال را دا وارد کی ځان ته یو ګرمي را وارد کی ځان ته یو ګروپ را وارد کی او چې هغه وای د قاچاقي باندې ټول پاکستان ته راځي افغانستان خو برق نه لري نو برقي سامان باید رانه شي ګوره په ګمرکاتو باندې پاکستانان مکمل مسلط دا خو څوک چې منی یا نه منی مخکنی تاسو سره دا خبره هم وکړه دا څوک منی نه منی دا د طالبانو لډار نه دا یو نیم نفر چې دلته کینی مرکه کې تحلیلونه کوي اوس هم د طالبانو ډاره په دې ځړ کې ده چې زه دغه سیډونه وزم زه به تر کوره ژوندی ورسېږم کنه راځي د طالبانو په طرفداري کې خبره وکړه حکومت خو به لګي نشته کنه زه د طالبانو په ساحه کې ورزم زوم طالب ته بده په مقصد مې وژني اما دوی دلته راځي په تاسو د تحقیق نه تحلیلونه کوي خبرې کوي مګر حکومت ونه نیول چې د حکومت انتقاد کوي په حکومت باندې نقد کوي اما دلته اوس ګوره
چون حکومت ضعیفه ده، حکومت کې فساد ده، حکومت کې غصب ده، حکومت کې چور ده، چپاول ده، اما بیا هم دلته اوس نور نړیوال ځواکونه دلته پراته دي، نړیوال قوتونه دلته پراته دي، هغوی دې ته ژمن دي چې دلته د بشري حقوق دلته شته دي، دلته د انسان ازادي شته، د بیان ازادي شته. نو زه درته دا وایم چې طالبان هم دې کې خبرګون نه ښیي، حکومت هم په دې کې خبرګون نه ښیي. نو تر څو پورې چې دغه معامله د اوس د اغزن تار دی، دغه اوس د راکټونو راویشتل دي، د دوی رامخکې کېدل دي د سرحد نه د افغانستان په خاوره کې، دوی د صفري خط نه ډېر رامخکې شوي دي د افغانستان کې. دوی دلته د اوبو مسله ده، د کونړ د سیند مسله ده. ګوره رئیس جمهور راغی ویل چې په کونړ په سیند باندې بند جوړو. دا ما په کلونو اورېدلي دي چې دلته به د کونړ په سیند باندې ته د کونړ سیند ته لاس نشې وړاندې کولی. خالي لاس بند خو ډېره غټه خبره ده، ته ورته لاس نشې وړاندې کولی د پاکستانانو د بې اجازې. نو دلته خبرې ډېرې زیاتې دي. نو د دې په خاطر باندې زه په دې پوره متیقن یم او په دې هاند یم چې که حکومت په همدغه شکل کې اوسېږي، پاکستانیان به د دې نه نور هم رامخکې کېږي، زړور کېږي به، او زړور هم دي تر اوسه پورې زړور دي. نو په دغه خاطر باندې زړور یعنې په څه معنا؟ پیاوړي دي. بله مخکې مسلم وویل چې موږ زړور یو، پیاوړي یو، اما مسله بل ځای کې ده. هغه د مسلم خبره ما واورېدله، دا په هغه منطقه کې ده د انارګي کې چې زه هم هغلته تللی یم، او هغه هم وویل چې دا حتما دغه ځای لیدلی دی. دا انارګي په استقامت کې دوی رښتیا قومي خلکو هلته تر هغه وخته پورې چې سرحدي لیوال ته رسېدله، قومي خلکو هلته جنګ وکړو. یعنې زما موخه دا وه که په زړورتیا باندې شي تحلیل تر ډېره پورې همدغه دی چې افغان ځواکونه تر ډېره زړور دي، یا هم دوی ډېر پیاوړي دي، یا هم ډېر زر برید کوي، هغه کوي. خو مسله دلته د دوی وایي چې داخلي کشمکشونه څنګه چې استاد محترم اشاره وکړه، یا لوړپوړي چارواکي چې د نورو سره تړلي وي، دغه مسلې دي چې دوی بیا پاتې راځي. زه د دوی په شهامت، د دوی په قهرمانۍ باندې هېڅ شک نه لرم، د سرحدي قواو، زمونږ د امنیتي او دفاعي قواو. زه شک چې په خپله په مدیریت لرم، زه په دغه رهبرۍ باندې لرم. ګوره یو پاکستانی یو انچ رامخکې کېږي په سرحد کې، دوی ګوره تر هغه وخته پورې جنګېږي چې تر هغې شهید شوی نه اوسېږي، او یا هغه پاکستانی د هغه منطقې نه ایسته کړی نه اوسي. خو د ده تر شا پورې هغه پټې معاملې او هغه ښکاره معاملې چې دوی حکومت کړي دي، هغه نه خو هغه سرباز خبر نه ده کنه، هغه نه خو هغه منصبدار خبر نه ده، هغه منصبدار ته خبر نه ده، هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه ته خبر نه دي چې د موږ تر شا پورې ګوره خالي ده، د موږ تر شا څوک نه درېږي. دغه ځای کې امنیت شورا مشاور راغی، په کونړ باندې راکټونه ویشتل کېدل، وایي چې موږ دې جواب اخلو. ما ستاسو د میډیا له لارې نه همدا خبره وکړله چې دا به د قیامت په ورځ باندې ښیي. دا هسې راغله د افغانستان خلک غولوي او د جلال آباد خلک غولوي، جلال آباد خلک غولوي تر څو پورې دغه لږ ساړه شي، مغزونه لږ ساړه شي. نو د دغه په خاطر باندې وایي چې موږ پاکستان نه بدل اخلو. ما خو ونه لیدل چې راکټ په دې پاکستان ورغلی، یو پاکستان باندې ته راکټ وروله، ځکه هغه موږ باندې راکټ وري او زما په ملګرو ملتونو کې به هغه کوم شکایت کوم او ډیپلوماسي نه وکړم. ډیره مننه. ورسې پوښتنه تر استاد محترم تاسو نه کوم چې نور صاحب په باندې خبرې وکړي، هغه د حکومت د کمزورتیا و چې په لوړ چوکاټ کې په ټاپ لیول منیجمنت کې کمزورتیا وي او ستونزې شته د په داخلي کشمکشونو تاسو اشاره وکړه. اوس مهمه ده چې افغان لوري یا افغان ځواکونه، افغان حکومت همدغه خپل ولکه کې چې دوی افغانستان داخلي جغرافیه د پام دی ونه فوکس وکړي او داخلي ستونزې حل کې خده کنه، اوس هم همدغه لانجه پر مخ باندې بوزي د ډیورنډ فرضي کرښې. زړور صاحب تاسو وګورئ چې د افغانستان داخلي قضایاوې او مشکلات ډېر زیات دي. ما درته ویلي چې د دې ټولو قضایاو نه یوه قضیه د سرحد قضیه ده، نور په داخل کې تاسو وګورئ په سوونو قضایاوې شته چې لا ینحل پرتې دي، حکومت ورته رسیدګي نشي کولی. نیوکه هم همدغه ده چې افغان حکومت خپله همدغه تر ولکې لاندې سیمې نشي امن کولی. نو هغه خو لویه سیمه ده د پښتونخوا یا د ډیورنډ فرضي کرښې غاړه چې د افغانستان پورې تړاو لري، دا به څنګه امن کړي؟ هغه د دې معنا نه لري چې افغانستان حکومت ته د هغوی نه بې پروا شي، دا د دې معنا نه لري. خو لکه دا نور صاحب چې ویلي اوس پاکستان مخکې را روان دی، نو کم از کم هغه زوړ سرحد باید وساتي، چې زوړ سرحد چې په عبدالرحمن خان له وختونه تر د طالبانو تر وخته پورې وو، یا د کرزي تر وخته پورې، لکه دا اوس چې د استاد محترم علي شنګ نه چا خبره وکړه تر تلم دغه دوه خبرو کې، یعنی افغانستان حکومت باید لومړی داخلي کشمکشونه حل کړي، خو د شخړه یا ډیورنډ فرضي کرښې نه تیر نشي.
نه هیڅ کله نه. د ډیورنډ موجوده کرښه چې کومه ده زموږ سرحده چې دوی باید ساتنه وشي، داخلي قضایي حل شي او بیا د ډیورنډ په کرښه باندې د پاکستان او بین‌المللي ټولنې سره بحث او مناقشه وکړي تر څو هغه پاتې منطقه چې اوس په پاکستان کې د افغانستان لاس ته. ډیره مننه. د خبرونې وخت را سره تقریبا پای ته رسیدلی. د موضوع په تړاو را سره دوه قدرمن مېلمانه د نظامي چارو شنونکی ښاغلی نور رحمان نور او همدارنګه د پوهنتون استاد عبدالحکیم مشفق. د نور صاحب نظر دا و چې پاکستان د انګریزانو د پلان له مخې چې یو شمېر هیوادونو د سرخوږي لپاره رامنځته کړی دی او جوړ کړی دی. همدارنګه وایي چې پاکستان د امریکا په مرسته باندې دغه تار د پولې د رسمي کېدو لپاره یا د معلومولو د مشخص کېدو لپاره نصب کړی دی. د په خبره چې په دغه اغزن تار لګولو کې خپله د دې په ټکو چې افغان ځینې چارواکي یا سیاسونه هم دخیل دي او په دغه پروژه کې شامل دي. اکثریت افغان حکومتونو دی وایي چې افغان ولس ته رښتیا نه دي ویلي، خصوصا د فرضي ډیورنډ فرضي کرښې په اړه باندې. همدارنګه وایي چې پاکستان جمع امریکا تل هڅه کړې چې په افغانستان کې یو داسې حکومت چې کمزوری وي یا هم اړمن حکومت رامنځته کړي تر څو دوی خپل پلانونه او پروژې په باندې مخکې بوزي. همدارنګه د په خبره طالبان ځکه د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه باندې غبرګون نه ښیي چې دوی خپله د عمدي پاکستان له لوري تمویلېږي او د همغوی تولید په اصطلاح ده چې تولید دی. دی وایي د کونړ سیند یوه بله مسله ده چې پاکستان غواړي تر خپل واک لاندې همدغسې پاتې وي او د دوی تر واک لاندې راشي تر څو افغان حکومت ونه توانېږي چې په دغه باندې د دې اشاره همدغې ته وه چې د برېښنا بند پې باندې جوړ کړي. همدارنګه بیا د عبدالحکیم مشفق صاحب نظر دا و چې داخلي کشمکشونه د دې لامل شوي دي چې د فرضي کرښې ستونزه په خپل ځای باندې پاتې وي. دی وایي که روان سیاسي وضعیت دوام ولري نو افغانستان بلا پسې تاوانونه وکړي. دی وایي چې لومړی باید داخلي حکومت او مدیریت قوي شي، بیا فرضي کرښه مسله رامنځته کېږي باید افغان حکومت نه تیر نشي. همدارنګه دی وایي چې صلاحیت بیا د فرضي کرښې دا د ملت په لاس کې دی نه د حکومتونو په لاس کې. همدارنګه وایي که حکومت کوم سخت غبرګون نه ښیي نو ممکن امریکا سره په امنیتي تړون کې چې په 2014 یا 12 کې شوی وو په دې تړون کې کومه برخه په دې تړاو باندې ویل شوی وي او یا هم ممکن حکومت خپل پاکستان سره یوې هوکړې ته رسیدلی وي. دی وایي او طالبان ځکه غبرګون نه ښیي په دغه تړاو باندې چې د پاکستان سره دا یو ډول همکاري ده او پاکستان غواړي همدغه چې په افغانستان کې یو ضعیف او یو اړمن مدیریت وي. همدارنګه د ریفرنډم یا د ټولپوښتنې په اړه باندې ویلي چې که چېرته ټولپوښتنه وشي د یو مثال په د تاریخ په اوږدو کې وویلی که چېرته ریفرنډم یا پوښتنه وشي د فرضي کرښې هغه اړې خلکو نه نو ممکن د ځینې سهولتونو په اساس چې پاکستان ورته مهیا کړي دي هغوی ونه غواړي چې له افغانستان سره یو ځای شي. قدرمن اردوونکو ستاسو سلامتیا هم مننه.